د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ روان دي. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د مصالحې عالي شورا بودیجه 200 میلیونه افغانۍ ده. د عبدالله له لوري د مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو کار پیل شوی ده. د ارګ او سپیدان ماڼۍ ترمنځ د وزارتونو او ریاستونو ویش په سر خبرې لا هم پای ته نه ده رسېدلې. عبدالله په کابینه کې د 50 سلنې ونډه ترلاسه کېدو سره د مصالحې عالي شورا تشکیلاتو باندې کار پیل کړی ده. عبدالله ته نږدې سرچینې وایي چې په اوس مهال کې ارګ او د ثبات او همپالنې ډله د وزارتونو د ویش په سر باندې خبرې کوي چې عبدالله باید ور وپېژني. خو ځینې حقوق پوهان وایي چې د دې حقوق لایق د اجرا لپاره هیڅ قانوني اجرا وړاندوینه شوې نه ده او دواړه لورو د اخلاقي اړخه اجرا ته اړ دي. دغه حقوق لایق چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پرې لاسلیک کړی یو بله ضمیمه هم لري. دغه ضمیمه چې واکې د ثبات او همپالنې ټیم د ګډون جزئیات په ډاګه کوي تر اوسه د خلکو له سترګو لرې ساتل شوی. هغه ګډون چې پکې ویل شوي دي د یو شمېر مهمو ادارو او کابینې 50 سلنه غړي د عبدالله لخوا ورپېژندل کیږي. د سرچینو په وینا اوس مهال د عبدالله استازی ولسمشر ماڼۍ سره د هغو وزارتونو او ریاستونو په ډاګه کولو باندې بوخت دي چې مشرتابه به د ښاغلي عبدالله لخوا ورپېژندل کیږي. په ظاهر عبدالله خپل متحدینو ته د یو شمېر دولتي ادارو او کابینې 50 سلنه څوکۍ لا ترلاسه کولو وروسته لاستونه بډ وهلی څو د ملي مصالحې شورا رامنځته کړي. ځینې حقوقي پوهان وایي چې اشرف غني سره د عبدالله حقوق لایق حقوقي اړخ نه لري او د پلي کېدو ضمانت هم یوازې اخلاقي او سیاسي دی. عبدالله څخه چې د سولې بهیر مشري پر غاړه اخیسته ده له همدا اوسه تمې لوړې دي. هغه بهیر چې د افغانستان راتلونکي به ورسره تړاو ولري. له دې ټولو سره وروستیو کلونو کې هغه بنسټونه چې د سولې تر نامه لاندې فعالیت کوو ډېرې بودیجې هم لګښت شوی ده. یو شمېر باخبره سرچینې وایي چې حکومت د ملي مصالحې عالي شورا لپاره 200 میلیونه افغاني بودیجه په پام کې لري. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پای ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.